ګیلو ګیلو کې پیغور هم کوي خوشحال هم ته ګیلو ګیلو کې پیغور هم کوي خوشحال هم ته لکه په ماتو پښو زور هم کوي خوشحال هم ته مخ پټاوه د لوپټې نه لاندې مخ پټاوه د لوپټې نه لاندې زه به دې ګورم د سینې نه لاندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لال مدین. زه نن د یو په کورمې سیمې ښایسته شاعر څخه ناست یم نیر مشکور صاحب چې هم پښتو لیکي. ده سره پښتانه هم ته نه کوه ویل که ورته هرکلی یو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته ټایم راکړلو ځکه چې نن سبا زه کس هم چې د پښتو په زلمیو کې څه حده پورې و شعور راغلی دی لکه خپلې ژبې سره مینه محبت زیات شوی دی. دا ډېره ښه خبره دی او تاسو ته زه دا در کوم چې تاسو دا قدم اوچت کړی دی. مشکور صاحب د شاعر د مشرۍ څه تعلق وي؟ نو شاعر هم په دې مشرۍ کې پاتې کېږي. دا مشره څه دی د دې جاج اخلي نو هر کله چې هغه د دې مشرۍ جاج اخلي او دلته پاتې کېږي او نو دا هم د دې معاشرې یو رکن دی یو ممبر دی. نو دا ټول شیان چې دي دا جج کوي جو جج کوي لازمي خبره چې د یو معاشرې سره تعلق جوړیږي. نو دا څه جج کوي هغه په معاشرې کې کیدونکي کارونه وي. کوم کارونه چې په معاشرې کې کیږي هغه دا جج کوي. نو لازمي خبره ده چې تعلق د دې ورسره په دې شو چې د معاشرې والا خبرې لیکي. نو د دې خبرې مقصد دا شو چې یعنی د یوې معاشرې دپاره د شاعر زیات ضرورت دی. ویلې چې شعر ټکی چې کوم دی شعر هغه شعور نه خسته شوی دی د عقل والا خبرې ته ویلی شي او شاعر عقلمند سړي ته ویلی شي چې هغه کې شعور ورکوي. نو معاشرې سره تعلق په دې خبرې جوړ شولو چې مطلب چې په معاشرې کې کوم کارونه کیږي په سماج کې کوم کارونه کیږي د هغه جاج اخلي. صحیح. نن سبا شاعرانو ته څه کول پکار دي؟ یاره زه به دا وایم چې د دې دور کوم شاعر دی خاص کر پښتون شاعر دی او بیا په هغې کې خصوصا چې کومه زلمی شاعر دی هغه ته پکار دی چې هغه د خپل تاریخ مطالعه وکړي. هغه د ځان نه مخکې خلکو چې کوم څه لیکلي دي هغه د وکسي او هغه د ټول شیان د هغه په خپل نظر کې وساتي هغه نه بعد بیا ځان ته په شاعرۍ کې ولیاره خلاصه کړي. صحیح. تا د خوښ شاعر څوک دی؟ یاره ما خوښ شاعر خبره څه دی چې هر څوک څه دی که هغه څوک دی د کومې علاقې شاعر دی یعنی چې څوک هم څه ښه شعر ولیکي نو شاعر یې ما نه خوښېږي. ما مطلب دا چې ښه شعر خوښ وي. منیر صاحب کوم ډول غزل برته ډالۍ کوې ارمني یا څه داسې نور کوم حوالې سره؟ یاره بس یو غزل دی دا بس شریک کړم چې ټول عمر یې کړي د کتاب ټکي نه کرکه چې ټول عمر یې کړي د کتاب ټکي نه کرکه یو داسې سړي وکړه د رباب ټکي نه کرکه. ډېر ښه. چې ټول عمر یې کړي د کتاب ټکي نه کرکه یو داسې سړي وکړه د رباب ټکي نه کرکه. تپوس دی که معصوم دی خو ځواب یې هم ګستاخ دی. تپوس دی که معصوم دی خو ځواب یې هم ګستاخ دی ګني نوره مې نشي د ځواب ټکي نه کرکه. ډېر او ګناه هم د ثواب په بهانه کوي منم دی. ګناه هم د ثواب په بهانه کوي منم دی د ستا به څنګه وشي د ثواب ټکي نه کرکه. واه ډېر ښه ځل بیا. ګناه هم د ثواب په بهانه کوي منم دی د ستا به څنګه وشي د ثواب ټکي نه کرکه. او چې دغسې هم دغسې د مینې مزاج بل شانتې نازک دی. هم دغسې د مینې مزاج بل شانتې نازک دی چې څنګه تغزل کوي خراب ټکي نه کرکه. او څه وایي چې په ګس لاس شراب نسکمه ګناه ده. څه وایي چې په ګس لاس شراب نسکمه ګناه ده چا وی چې د می خوار وي د حساب ټکي نه کرکه. ډېر ښه. او د جنگ او انقلاب په منځ کې فرق نه خبر نه دی. د جنگ او انقلاب په منځ کې فرق نه خبر نه دی چې ښه سړی کوي د انقلاب ټکي نه کرکه. او کمال دی په یو زړه کوي مشکوره دوا کارونه. کمال دی په یو زړه کوي مشکوره دوا کارونه د مینې سره مینه د عذاب ټکي نه کرکه. ډېر ښه. یو ځل بیا. کمال دی په یو زړه کوي مشکوره دوا کارونه. کمال دی په یو زړه کوي مشکوره دوا کارونه د مینې سره مینه د عذاب ټکي نه کرکه. ډېر ښه. ګیلو ګیلو کې پیغور هم کوي خوشحال هم ته. ګیلو ګیلو کې پیغور هم کوي خوشحال هم ته لکه په ماتو پښو زور هم کوي خوشحال هم ته. واه حد دی. یو ځل بیا.
ګیلو ګیلو کې پیغور هم کوي خوشحال هم ته لکه په ماتو پښو زور هم کوي خوشحال هم ته نو ته او خدای چې تا رښتیا وي چې ژوند 2 ورځې ده نو ته او خدای چې تا رښتیا ویل چې ژوند 2 ورځې ده د پور د پاره چې پور هم کوي خوشحال هم ته واه ډیر ښه او توبه توبه په دغه نیت کړې د سپرلي انتظار توبه توبه په دغه نیت کړې د سپرلي انتظار کر د ازغو لور په لور هم کوي خوشحال هم ته واه حد ډیر ښه توبه توبه په دغه نیت کړې د سپرلي انتظار کر د ازغو لور په لور هم کوي خوشحال هم ته او مینې نه ډک ژوندون هم نه غواړي په خپله خاوره مینې نه ډک ژوندون هم نه غواړي په خپله خاوره او بیا ستاینه د مور هم کوي خوشحال هم ته واه ډیر ښه مینې نه ډک ژوندون هم نه غواړي په خپله خاوره او بیا ستاینه د مور هم کوي خوشحال هم ته او اشنا هم دا دی د مشکور د پرېښودو نښه ده اشنا هم دا دی د مشکور د پرېښودو نښه ده چې توبې هم کوي شور هم کوي خوشحال هم ته مخ پټاوه د لوپټې نه لاندې مخ پټاوه د لوپټې نه لاندې زه به دې ګورم د سینې نه لاندې واه ډیر ښه مخ پټاوه د لوپټې نه لاندې زه به دې ګورم د سینې نه لاندې او زما د ژوند کیسه د پیاز غوندې ده زما د ژوند کیسه د پیاز غوندې ده بله پردای وي پردې نه لاندې زما د ژوند کیسه د پیاز غوندې ده بله پردای وي پردې نه لاندې او شعر د څه ځه تا پرې نه ده ایښي بس دی که نه ځه تا پرې نه ده ایښي بس دی که نه ځه پښه مې راغله ستا د پښې نه لاندې واه ډیر ښه ډیر او د سکي دی نه څه مقصد واخلمه د سکي دی نه څه مقصد واخلمه چې ساخت یې ایښی و پیالې نه لاندې ساخت تویز د سکي دی نه څه مقصد واخلمه چې ساخت یې ایښی و پیالې نه لاندې او بې فکره ناسته بې معنی داسې وي بې فکره ناسته بې معنی داسې وي لکه مصرا نه وي مصرې نه لاندې او مزغه پرې پاسه دي مشکوره چوپ شه مزغه پرې پاسه دي مشکوره چوپ شه خیر دې که زړه دې وي د خولې نه لاندې ډیر ښه ډیره مننه مشکور صاحب اخر کې داسې څه پیغام لري دی خپلې سیمې خلکو ته روغ د پښتنو ته د خپلې سیمې خلکو ته خصوصا ټولو پښتنو ورونو ته مو دا پیغام دی چې څوره نوی کول څه دی زلمیانو ته د ورته دا پیغام ورکوم چې دا د کتاب سره مینه وکړي هر یو کس دا کوشش وکړي چې هغه د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي خپل کتاب در واخلي لکه دوی ته اوس خاص کر ټولو پښتنو ته صرف د کتاب سره د مینې ضرورت دی بالکل ډیره مننه قدرمن کتونکو دا مشکور صاحب ماشاءالله ډېر زبردست شعر نارته وی تر بل ویډیو پر خپل امید تور کې عزت دلایل په معنا. السلام علیکم.